السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو ویلکم ټو مای نیو ویلاګ او نننی ویلاګ به ډیر زیات مزیدار ځکه چې د سهار نواله تر ماښامه پورې چې زموږ څومره روزمره ژوندۍ لګنا وسره شریک کوم مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ کو ویډیو مو خوښ شول نو کمنټ په لازم کوئ سیدا راځي ویډیو طرف ته سو گایز ټو فاینلی سهار وختي ملګری ناستو ناشته ده او بس ما راځي یو ویډیو پته وکم چې ویلاګ په مزیدار شي او په منځ کې چې تاسو را کومه ښکاری کنه ورګه ته نشانه کومه دغه لطیفو مړه دې دومره زیات وږي چې زما یې سپاراټه مخوري ځکه زه ساره ناشته نه کوم زما پراټه تیریږي نه او دې کې د خوراک نور صحیح نه نو بس زه ناشته نه کوم لا خیر سره بس د ملګری ناشته وکړه او داغه نه بعد ورته ما ویل چې رک تاسو نه کوم پراټه سی واښولې د عمل راکې زه وړم خپل ګډو نه هو تاسو خبره د ما یو سپیس اتلې بس پراټه او مل پیک مې راواغه سراله مدته مې ناشته ورکړه مې چې دوه راته وکي نو سو گایز ټو فاینلی ګوډو ته مې ناشته کې خو د لوراله ما ډینټر د باره مې د سامان جنگ را واغستو سبانه بچې د خپل ډیوټي سره انجام کړي خو دا د اپیټه چې کومه دا ډیره زیات درنه و نو مال لطیف سیف دوی چې لطیف سیف زبدا پور کلیپ راواله ما او پور کلیپ پیرا خو ځکه چې سحر وخت لري ناشته مې نه د کړي او دومره زور په ما کې شته دیم نه دوه د مخ مې راوته بیګاره تقریبا شی ویلې وي ته زما زومې کنه خو استاد وګو د مخ ته بل غونتزان حکې نو بس هغه د پاره مو سره روزان حکومت سره بمونه خو ګوما خو بس فور کلیپ کې ناستم لاړم لا خیر سره او زموږ د کم ډینټر چې کم د دل می سامان جنگ را واغستو تاسو کته شي آی خای او د دینه بعد مې اراده وکړل چې یاره لاړ بشم او د کار کپڑے بواچو مخ چې څنګه روم طرف تراله منو باسط صاحب ناسو او د ساره ناشته کوله په زو سرم کې ناستم مې له راځه چې تام په دی ویلاګ کراوله ما چې دا ویلاګ لګ بختور شي نو د سره مې ټوټو غونته خبره تر وکړل او دغه نه بعد روم ته دن نشم کپڑے مې چینج کړلې مدا مې اوس د کار ډریس ته ها انګلیش کې فارق کو د کار ډریس او د دینه بعد لطیف صاحب ولراله مې لطیف صاحب تر پر کلیپ نه راکوشه نیک به جان ویچ ډینټینګ پینټینګ دا کوم لوګو د دارا واخله چې ویل غو خون پیدا کی نو بس لا خیر سره لګیا شو دا مزان ته داسې په نمبر باندې کړل تاسو کته شي ماشاءالله سحر وختي دی مونږ وی دا ټک په کار بو ان شاء الله بیا وته لا ټول شروع ورواچو دا پالش انټینټینګ د صحیح شولا دا غلوګو مور بهر کړل دا کاټنو نه او دا غینه بعد را لمه خپل مین زیته تاسو کته شي جدا سٹارټر دی اوریجنل جاپانی بس دا خو د ملګری لګي پاکول ما د دې خو نامې لیکلې او تاسو کته شي دغه الماری دی مخامخه په دې کې مورته په نمبر باندې کې خودله باندې کې لګیاو ما ټول رزمه پکې تیر کړل خخ کولې په سر باندې ماسپهین ټیم شو رالم موز مې وکړو الله دې په خپل دربار کې قبول او منزور کړي دینه بعد مې ډیر زیات تکې شوم وب مې اوس کړي او واپس وروته ما خپل د کار زیته دا زموږ د کار ځای دی ماشاءالله په کمنټ کې لازم وایي او دعا وکړئ چې الله زموږ په کار کې برکت واچي تاسو کته شي قربان چې دا سٹارټر دی کوڅو کې پیج نه هم کمنټ کې وایي سو گایز ټو فاینلی سره به مونږ خو ګوما خو یو بجې شولا د بریک ټایم شو زراله ما د پینټینګ روم ته د ملګری یو ډیزاین جوړ کړو په دیوال باندې مدل مې شاباسي ورکو او یو لایک می ورکو یو کمنټ مایله ماشاءالله جار شم درنه او د بریک ټایم نو ملګری خلال رومونو ته سوق به منځونه کې سوق پروټه خو سوق بو د شوی خو زراله خپل ګډو خاله مې رده ته به توغه مو سکانه کېدما او زه به مود شم نو سر به مونږ خو ګوما زه مود شولم او 3 بجې چې کله ډیوټي لرافاسي دونه تاسو کته شي بالکل داسې موډ اپو چاغه گیم کوا خو 14 چاردا مې وکړو او د مازیګر موز مې وکړو کنه نو ماشاءالله تاسو دې مشاهده دې مې وګوره نور دې پکې قدرتي نور دې پکې بس سو گاز ټوینه لیسر په مونږ خو ګوما خوراله ما د کار ځای ته اول هم امیر صاحب لا د الماری سیټ کړل د پکې خپل سامان کې خودلو د کار او دغه نه بعد چې کوم دینو دا پارت سیکشن دی په دې کې مونږه اوریجنل جاپانی چې څومره سپیر پارت دی هغه پکې کېدو نو زه خو دې ته لګیا شم اول مې صفایو کړل او دغه نه بعد چې دا کوم سټینونه دي دا مې په قطار کې خودلو دینه بعد به تاسو ګوره دا به یو دا سی پارت سیکشن یې کنه چې خلک بیننداري کوي صحیح نه نو ګستاسو خو هی کنه زه به خپل خپل غلې کما مسره تاسو ویډیو نه مزه واخلې انجوای وکي او ماشاءالله راته په کمنټ کې لازم وایي صحیح څومره زر زر لګیای ما نو زه به چپ شم صحیح رجی په دې ویډیو کې دا الماری داسې زر زر وچتېږي کنه او زما به هم به خو ته ګوره ورته ماشاءالله خپل ځان ته خپل ماشاءالله وای ځان په خپل شاباسي ورکو یاره باسط سیم
نو دلته کې چې کوم الماری وي خو ما سیټ کړل او بیا لاړم د خپل دویم برانچ طرف ته دا کوم چې د پارت سیکشن دی کې د الماری پرته وي لطیف صاحب ته مې لکه پور کلیپ را روان کا چې دا یو سوای طرف ته واغزه کمپلیټ کو الله دې وسره خو کې بس ماته وی راځه ما سره په پور کلیپ کې نه چې لک چکر درکم نو دا غزه کې لګ ریلیکس شوم او دې ځل مې ته دوا وکړه اداینه بعد مې سٹارټر راغسته او د المارو کې مې خپ سر سار او خو مزیدار باینیم کې خودل تاسو کته شي ماشاءالله ځان ته بخپل بیا مې ماشاءالله وي خو زه پس پراته وي نه ځان ته بخپل وایو زړه په خوشحالي ورکونو ایوه دا زموږ ځواني ته مونږ په ډوکو سوري ګوره کنه سوره بره خاتلې ما یاره خو بس ما همې ټیم د قربان دي شمه په دې دوران کې مونږ مونږ مو کړل اخر سره خو هغه کلیپ ما روانه غستلو او بس اوس دا دې چوټه ټیم شو ته بچی ها یو د اشنغر زلمی او یو د لرابر زلمی یاره سړی ستړی راشي بل تاسو مړه بسې څه به ویم مننو خو زه دلته به کښېنم او زه د خپل ویلاګ اختتام به وکړم نو که مې ویلاګ خوښ شوي که نه کمنټ لازم وکړه ځان سره چینل سبسکرایب کړئ باقي زه به اوس لاړ شم او بل هم به پاکې کپړې به واچوم پس ته بیا لایف راځو په ټیک ټاک کې نو بس هلته هم بیا راشئ ګپ شپ ولګو سي دا د نننۍ ورځې ویلاګ هواګانو کې یاد ساتئ خو لکه په سالم ویلاګ کې زه دومره نه یم ستړی شوی لکه څنګه مې چې دا یو د اشنغر زلمي ولیدو که نه بس زه بس اجازت راکړئ بیا به ګپ لګو د لوی الله په امان